اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو واکسین او خوندیتوب لپاره 40 میلیونه یورو مرسته کړې. سلامونه هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د بشري او اقتصادي حالت د ترنګلي کېدو وروسته ماشومان هم له تاوتریخوالي او د دوی د خوندیتوب له نورو ورپېښو ګواښونو سره مخ دي. یونیسف وایي دغو ستونزو افغان ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پریکړو سره مخامخ کړي. ځینې یې په کور دننه سختو کارونو ته اړوتي. یو شمېر نور یې له افغانستانه د وتلو له ګواښونو ډکه لار نیولې. دغه سازمان ویلي تازه یې د اروپایي ټولنې 40 میلیونه یورو بسپنه ترلاسه کړې چې له دې به یې 25 میلیونه د افغان ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو پر واکسیناسیون او 15 میلیونه نور خطر سره د مخ ماشومانو په خوندي کولو ولګوي. دغه سازمان ویلي هوډ لري چې د 13,000 کډوالو ماشومانو پر خوندي کولو کار وکړي او 10 میلیونه نورو ته د پولیو ضد واکسین ولګوي. یونیسف وایي تیر کال افغانستان کې لږ تر لږه د 18 سلنه کورنۍ لږ تر لږه یو ماشوم له کوره بهر سخت کارونو ته اړوتي وو. دا و زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.